سلامونه ملګرو، ادریس امیل یم د پښتو املا لیک لوست په دې دویمې برخې کې در سره حاضر یم. په لومړۍ برخې کې موږ تاسو سره د پښتو چې کوم څلوېښت توري دي 44 حروف تهجي هغه په بورډ شریک کړي وو. همدغه رنګ مې درته هغوی د هغه ټکو اوازونه هم ښودلي وو او تاسو ته مې ویلي وو چې هغه څلور ټکي چې هغه په نورو ژبو کې هم شته لکه فارسي، اردو او په پښتو کې هم شته. په پښتو کې صرف صورت بدل دی. هغه څلور ټکي دا دي: ټې، ډال، ړې او ګاف. ستاسو د اسانتیا دپاره ما ورسره دلته لاندې په اردو کې هم لیکلي دي. دا ټکي ډېر زیات اسان دي، د استعمال هم ډېر زیات اسان دی، هیڅ مشکل پکې نشته دی. لکه فرض که مونږ لیکو ټې، ټې نه که مونږ یو ټکی لیکو فرض که ټال، ټال که مونږ لیکو داسې به لیکو. ټال، ټول، ټول، ټال، ټول. همدغه شان موږ سره بل ټکی دی ډال. فرض که موږ لیکو ډال، ډول، ډول یا ډول هم لوستلی کېږي دغه. همدغه شان مونږ لیکو روډ، ډال، ډول، ډول او روډ. دا د ډال په استعمال مونږ خبر وکړه. بیا مونږ سره بل ټکی دی ړې، ړې. فرض که مونږ لیکو ړې نه ړنګ، ړنګ مونږ لیکو ړې به واچو. ړنګ. همدغه شان مونږ سره بل ټکی دی کروڑ. امیر کروڑ معلوم شاعر دی. امیر کروڑ، امیر کروڑ به مونږ داسې لیکو. امیر کروڑ. همدغه شان بل مونږ سره ټکی دی ګاف. فرض که مونږ لیکو ګول، یا لیکو ګیلاس. ګول، ګیلاس. دغه څلور توري چې په اردو، پښتو، فارسي او کې شته، خو په پښتو کې صرف صورت بدل دی. خو یاد دې وي چې دغه څلور ټکي په عربۍ کې نشته، شاید چې په نورو ژبو کې وي. په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو سره د پښتو چې کوم مخصوص توري دي په هغې خبره اترې کوو. تاسو موږ ته خپل تجویزونه، خپل وړاندیزونه په لاندې کمنټ کې راکولی شئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.